ویلکم ټو بریال ټیک یوټیوب چینل. ګرانو ملګرو، هیله لرم تاسو به راته روغ جوړ وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو د کاناډا ورچوال امیګریشن فایډ ویزو د نوملیکنې طریقه درښایم چې څنګه کولی شو چې دغه کاري ویزو ته نوملیکنه وکړو. نو ټوله طریقه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. نو ملګرو، دا چې د دې ویزو د نوملیکنې پای نیټه را رسېدلې ده، نو تاسو ملګرو تاسو یې دلته کتلی شئ چې په 2024 د جنورۍ په 24مه او په 6 بجو د هغې نوملیکنه پای ته رسیږي. نو 2 ورځې پاتې دي. تاسو 2 ورځې وخت لرئ چې په دې کې ګډون وکړئ او خپله نوملیکنه ترسره کړئ. نو ملګرو، د ویډیو د شروع څخه مخکې ستاسو زه غوښتنه کوم که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، دغه درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو ته یو لایک هم درسره ورکړئ. نو ملګرو، راځو د رجسټر لپاره تاسو به ملګرو د ویبسایټ لینک په ډسکرپشن کې پیدا کړئ، په هغه باندې کلیک کړئ. تاسو ته به دا ډول صفحه خلاصه شي. ملګرو، تاسو به دلته په رجسټر نو باندې ورته کلیک کړئ. نو ملګرو، تاسو ته به بله صفحه خلاصه شي. نو ملګرو، تاسو ته به دا ډول صفحه خلاصه شي. په دې لومړي سر کې به تاسو ریل فرست نیم ورکړئ، یعنې کوم ستاسو نوم چې دی هغه نوم به ورکړئ. ملګرو، دلته یو نوم ورکوم، مثلا دا نوم ورکړو. دویمه خانه کې به تاسو ملګرو دلته یو لاست نوم ورکړئ، خپل تخلص به ورکړئ، مثلا یو نوم ورکوم. او په دې دریمه خانه کې تاسو ایمیل ادرس ورکړئ، خپل ریل ایمیل ادرس. دلته به خپل ریل ایمیل ادرس ورکړئ. دلته یو ایمیل ادرس ورکوم. نو ملګرو، کله مو چې دلته خپل ایمیل ادرس ورکړو، نو دلته به تاسو ملګرو د لاندې خانه کې تاسو ته سټیزنشیپ پوښتنه کوي. نو دلته به تاسو افغانستان ورته انتخاب کړئ. ملګرو، کله مو چې افغانستان ورته انتخاب کړو، نو ملګرو د بله دوهمه خانه کې به تاسو کنټري دغه کې به تاسو هم بیا افغانستان ورته انتخاب کړئ. او له هغې وروسته ایجوکیشن لیول تاسو کوم ځای پورې زده کړې کړي دي، نو دلته تاسو ته ټول لیکلي دي. هر څه تاسو کتلی شئ. مثلا که چېرته سکول مو نه وي ویله د هغه باندې کلیک کړئ، نو دلته تاسو ته تر ماسټر هر څه ډاکټور هر څه پورې تاسو انتخابولی شئ. ملګرو، دلته یو ورته انتخابومه. نو ملګرو، دلته ورک ایکسپیرینس یا ستاسو کاري تجربه څه ده. مثلا تاسو دلته چې کومه برخه کې کاري تجربه لرئ، دلته تاسو ته ښکاري چې کومه برخه کې کاري تجربه لرئ، هغه کې تاسو دلته ورته انتخابولی شئ. نو ملګرو، دلته به زه یو ورته انتخاب کړم، سوشل ورکر. مثلا یو ورته انتخابوم، دغه مو ورته انتخاب کړو، سوشل ورکر. نو ملګرو، دلته په دې بله خانه کې هاو یو ټیکن ده، یعنې ملګرو تاسو په دې هغه کې کوم ډیپلوم یا کوم سرټیفیکیټ اخیستی دی یا کوم سند لرئ په دې تجربه هغه کې. نو ملګرو، که اخیستی مې دلته یس باندې یا نو باندې ورته کلیک کړئ. او بل ملګرو، تاسو څخه دلته پوښتنه کوي چې تاسو په انګلیسي باندې پوهیږئ. که چېرته تاسو پوهیږئ، نو دلته تاسو په نو یا یس باندې ورته کلیک. که پوهیږئ یس باندې، که نه پوهیږئ نو باندې ورته کلیک کړئ. ملګرو، دلته بله پوښتنه کوي تاسو انګلیسي برخه کې تاسو کومه سند اخیستی دی یا نه. نو که اخیستی مې په یس او که نه یې مې اخیستی په نو باندې ورته کلیک کړئ. دلته په دې بله خانه کې تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو په فرانسوي ژبه باندې پوهیږئ او که نه. نو ملګرو، دلته که تاسو پوهیږئ په فرانسوي ژبه باندې، نو یس باندې ورته کلیک کړئ، نه پوهیږئ په نو باندې ورته کلیک کړئ. او بله پوښتنه تاسو څخه کوي چې تاسو په دې فرانسوي ژبه کې کوم اګزام یا امتحان ورکړی دی که نه. نو که ورکړی مې وي یس او یا نو باندې ورته کلیک وکړئ. مو خو نه ورکړی، په نو باندې ورته کلیک ورته کوو. نو ملګرو، دلته تاسو څخه بله پوښتنه کوي چې دلته بیا هم تاسو مثلا تاسو د کوم ایجوکیشن یا کوم درس مو چې ویلی دغه په کوم ځای کې افغانستان کې افغانستان ورته انتخاب کړئ. او ملګرو، دلته ستاسو څخه پوښتنه کوي چې کوم زموږ څخه کومه پوښتنه کوئ، مثلا دا دوی لایف انټرویو اخلي یا دوی دغې ویزې کې کومه پوښتنه لرئ. نو تاسو دلته پوښتنې هر څه پوښتنه چې کولی شئ، 3 پوښتنې تاسو دلته ورته لیکلی شئ. تاسو هر څه دلته ورته لیکلی شئ چې کوم ستاسو په ذهن کې وي. نو ملګرو، د لاندې کې هم تاسو 3 پوښتنې ځنه کولی شئ چې کومې پوښتنې دی. نو که دا آپشنل دی ملګرو، که چېرته دغه تاسو وکړئ او یا نه یا یې پرېښودلی هم شئ. نو ملګرو، دلته تاسو ته بیا لاندې راځي، یعنې تاسو د دوی په دې په اړه یعنې موږ په اړه
مو چیرته معلومات ترلاسه کړل. نو په دې باندې به کلیک کړو. ملګرو دلته په سوشل میډیا باندې کلیک کوئ ځکه چې موږ تاسو خو هر وخت د دوی په اړه معلومات یعنې هر څه په اړه چې موږ تاسو معلومات ترلاسه کوو نو په سوشل میډیا کې ترلاسه کوو. ملګرو دلته لاندې راځي اپلوډ سی وي. ملګرو دوی خپل فارمټ کې سی وي تاسو جوړولی شئ. په دې کې ډېر اسانۍ سره جوړیږي. دغه باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به یو فارمټ ډاونلوډ شي. په ورډ فایل کې تاسو په هغه کې سی وي جوړولی شئ. هغه به دلته ورته اپلوډ کړئ. نو زه اوس نه اپلوډ کوم. ملګرو دلته په سبمیټ باندې ورته کلیک کړئ. زه په سبمیټ باندې ورته کلیک کوم. نو زما ثبت نام به ترسره شي. نو لږ انتظار ورته کوم چې زما ثبت نام بشپړ شي. نو ملګرو تhank you دلته ملګرو ولیکل thank you معنا for your registration. ستاسو رجسټریشن په بشپړ ډول ترسره شو. نو ملګرو تاسو ته به ایمیل هم وشي. نو تاسو ته به هکې وخت کړی وي. وخت حاله وي چې کوم وخت کې تاسو انټرویو یعنې انټرویو ورکولی شئ. په لایو بڼه تاسو انټرویو ورکړئ. نو ملګرو دغه وه د رجسټریشن طریقه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ. تاسو ته به یې زه هرومرو ځواب درکوم. نو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. ښه وختونه ښه شېبې درته غواړم.